السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې ما تاسو ته لپاره د 2021 تر ټولو ښایسته او تر ټولو خوندور ویډیو ایډیټر راوړی دی. په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډیر ښایسته ویډیوګانې د خپلو عکسونو نه سازولی شئ. په هغې کې تاسو ډیر ښایسته فیچرز ایډ کولی شئ. داسې فیچر چې تر اوسه پورې به په بل یو اپلیکیشن کې هم تاسو نه وي لیدلي. نو قدرمنو د دغه اپلیکیشن مکمل طریقه درته راښایم چې دغه اپلیکیشن به تاسو خپل په موبایل کې څنګه استعمالوئ او څنګه به خپلو د عکسونو نه تاسو ویډیوګانې سازوئ. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ویډیو کې شان راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې او کمنټس کې راکړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې انسټال کړئ نو اوله کې به تاسو نه پرمیشن غواړي، سمپل هغه به اګري کړئ، هغه پرمیشن به دې تاسو ورکړئ. اوس که دلته کې لاندې تاسو وګورئ نو دې کې ډېر ښایسته ټرینډینګ والا فیچرز دي. صحیح ده، د دې سره میوزیک وغیره هر څه چې دي هغه پکې شته دی. تاسو به له دې ځای کې نه څه وکئ، کم بیک ګراوند وغیره چې تاسو لګول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ. میک ا ویډیو یو آپشن به تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک وکئ. نو سمپل تاسو به خپل موبایل ګیلري ته راشئ. ټیک ده، او دلته کې دا ستاسو ته موبایل ګیلري راغله. ان کیس په کم تصویر تاسو دغه ویډیو جوړول غواړئ نو سمپل هغه تصویر به تاسو څه کوئ، سلیکټ کړئ. په یو کول غواړئ، په دوو کول غواړئ، په دریو کول غواړئ، چې څونه باندې تاسو کول غواړئ نو هغه به تاسو څه کوئ، دلته کې سلیکټ کړئ. دې ځای نه دا بیا تاسو ایډجسټ کولی شئ. د دې ټایمینګ وغیره چې دی هغه تاسو چینج کولی شئ. دلته کې دا وګورئ تاسو ریپلیس یا ایډجسټ. د دې سره سره ډېرې ښایسته او ډېرې خوندورې فلټرې چې دي هغه فلټرې تاسو ته هم دلته کې دې کې میلاویږي. نو دغه هر څه به تاسو له دې ځای نه څه کوئ، وکئ. دلته کې که تاسو راشئ نو په دې کې ډېر زیات ښایسته فیچرز دي، ډېر زیات خوندور افیکټس دي چې هغه تاسو خپلې په ویډیو باندې لګولی شئ. دا وګورئ هاټ یا کم نیو، مطلب نوي چې کم راغلي دي، ریلز یا فیلینګ اټیټیوډ، هر یو چې دی ټیک ده هغه به تاسو څه کوئ، د دې ځای نه سلیکټ کړئ چې کم تاسو لګول غواړئ خپلې په ویډیو باندې. نو دغه شانتې دغه فلټر دغه افیکټ به راوالی تاسو چې دا راواغستلو نو خپل عکس به سلیکټ کړئ په کومه طریقې سره چې ما تاسو ته کومه طریقه وښودله، په دغه طریقې به تاسو بیا خپل تصویر راواخلئ، دغه افیکټ په پې ولګوئ. له دې نه علاوه کومه ګانا، کم ساوند، وایس پې لګول غواړئ نو دغه وایس په هم سلیکټ کړئ، هغه به پې هم ولګوئ. بیا تاسو وګورئ چې خپل عکسونو نه تاسو څومره خوندوره او څومره مزداره ویډیو چې ده هغه سازوئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی قدرمنو. که څوک هم د ویډیو ایډیټینګ شوقیان وي ټیک ده او غواړي چې خپلو د عکسونو نه دغه رنګې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړي نو هغه یې خپل په موبایل کې یو ورې لازمي ټرای کوي. قدرمنو دا وه نننۍ ویډیو. امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.